د کهانۍ شروعات کې مونږ د الیس نومي جنۍ وینو. د دې عمر 40 سال وي او د دې طلاق شوی دی. دا د ډیر وخت نه د پیشن میگزین د پاره کار کوي، خو ډیر ټیم وشو چې دې ته ترقی نه ده میلاو شوی، ولی چې د دې پیشن ډیر زیات زوړ دی او د دې بوس د دې نه نوې پیشن غواړي. دا د خپل وړي لور سره اوسېږي، خو الیس د کار په وجه باندې خپل لور له وخت نه ورکوي. کله چې دا کار لزی نو دا خپل لور خپل خور کره پریدي. الیس په خپل ژوند کې ډیره یوازې ده، خپل ځان له هم ټیم نه ورکوي. د کار په سلسله کې دی یوه ورځ برازیل ته لاړه شي، خو چې کله په واپسۍ کې راځي نو د دې ملاقات د یو هلک سره وشي. د دې نوم ایډم دی او د دې عمر 20 کاله دی. دی چې په جاز کې کم سیټ راغستی وي نو په هغه سیټ کې مسله وي. د دې وجې نه په بزنس کلاس کې د الیس خواته کینی. د بزنس کلاس په سیټ باندې دا ډیر زیات خوشاله وي. د جاز د کیناستو په وخت کې په دې جاز کې حرکت پیدا شي. په دې باندې الیس ویریږي او د ایډم لاس ونیسي. په دې باندې ایډم ته ډیره خوشحالي میلاو شي، ولی چې په لاول ځلې وی جنۍ د ایډم لاس ونیو. جاز چې څنګه کینی او الیس د دې ځینه ځي نو ایډم ورسره خبرې کول غواړي، خو الیس د ایډم سره خبرې کول نه غواړي او د دې ځینه روانه شي. خو په دې وخت کې ایډم وګوري چې د الیس نه دلته یو پین ډرایو غورځېدلی دی. دا پین ډرایو راواخلي او په الیس پسې شاته منډه شروع کړي چې دا پین ډرایو ورته واپس کړي، خو الیس د دې ځینه وتلی وي او دا د خپل خور سره په گاډي کې ناسته وي. خیر د دې نه پس چې کله الیس آفس ته ورسي نو د دې د زوړ پیشن په وجه باندې د دې ملګري د دې مذاق اړوي. په آفس کې د الیس صرف یو ملګری وي کوم چې الیس سپورټ کوي. د الیس بوس چې کله الیس راوغواړي نو ورته وایي چې تا کوم آرټیکل لیکلی دی دا ډیر زیات پخوانی دی، د خلکو بالکل نه خوښیږي. تا له یو نوی سوچ پکار دی، کو ته دغسې زوړ سوچ ساتي نو زه به تا د نوکرۍ نه وباسم. د بوس د خبرو په وجه باندې الیس ډیر ناوخته پورې کار کوي په دې سوچ کې چې دا به څه نوي پیدا کړي. دلته کې دې ته یو نوټ میلاو شي نو دې ته پته ولګي چې د دې دپاره د ایډم نومي کس فون کلی و او هغه د پینډرایو په باره کې خبره کوله. دا چې څنګه ایډم ته فون وکړي او ورته وایي چې دا پینډرایو ډیر ضروري دی. ایډم د خپلو دوستانو سره پارټي کوي، دا ورته خپل ځای وښیي. کله چې الیس دلته راشي نو ایډم یې د خپلو دوستانو سره میلاو کړي، خو الیس ورته وایي چې زما پینډرایو څه شو. ایډم ورته وایي چې پینډرایو خو زما په کور کې دی. دیو بهر راوځي نو ایډم ورته وایي چې زما په بایک باندې به لاړ شو. د دې نه مخکې الیس چېرته په بایک نه وي تلي نو دا هیلمټ لګولی نه شي. د هیلمټ په لګېدو کې ایډم مدد وکړي، خو په دغه وخت کې د الیس د آفس یو دوه جینکۍ دی ویني. د دیو دا غرض چې دوی دواړه کیس کوي، د دې وجې نه ترې تصویران وباسي او په سوشل میډیا باندې پوسټ کړي. ایډم چې کله الیس خپل کور ته راولي دلته کې د ایډم پلار هم موجود وي. ایډم د الیس سره ډیر زیات خوشحاله وي. دا چې ورله کله پینډرایو ورکړي، دا چې څنګه د دې ځینه روانېږي نو ایډم ورته وایي چې زه به دې د کوره پورې پرېږدم. نو الیس ورته وایي چې نه زه به لاړه شم. د دې نه پس الیس روانه شي. په سباله چې الیس آفس ته لاړه شي نو ټول خلک ورته ډیر په حیرانتیا سره ګوري. الیس ته څه پته نه لګي، خو د دې ملګري ورته هغه تصویر وښیي او ورته وایي چې ستاسو دا تصویر چا آنلاین پوسټ کلی دی. د خلکو دا خیال چې دیو یو کیس کوي، خو الیس ورته وایي چې دا صرف غلط فهمي ده. خو د دې بوس په دې باندې ډیر خوشحاله وي او ورته وایي چې ستا دا نوی انداز زما ډیر خوښ شو. ته د 40 سالو یې او ستا بوایفرینډ د 20 سالو دی. دا سټوري به د خلکو ډیره زیاته خوښه شي. خو الیس د خپل ځان نه کم عمر هلک سره واده کول نه غواړي. د دې په باره کې خپل ملګري ته ووایي نو د دې دوست ورله سلا ورکي او ورته وایي چې صرف دنیا ته خوستلو دپاره ورسه دوستي جوړه کا او په دې باندې به تا ته ستا بوس پروموشن درکړي. الیس د خپل ملګري په خبرو باندې سوچ کوي نو دا فیصله وکړي چې ما له خپل کیریر جوړول پکار دي. په سباله باندې دا د ایډم سره میلاو شي، هغه هم ډیر په ښایسته او په نوي شکل باندې. په دې باندې ایډم ډیر زیات حیران وي او دې ته ډیر په غور سره ګوري. الیس د ایډم سره خبرې کوي، خو د ایډم یقین نه راځي چې دا د الیس سره دی. د شپې نه الیس یو شو ته راولي. دلته کې الیس خلکو ته خوستل غواړي چې دا د ایډم سره په ریلیشنشپ کې ده. دلته د الیس یو ملګری وي، دا د الیس سره نږدې کیږي. په دې باندې الیس له غوسه ورشي او د دې مذاق وړاو کړي. په دې باندې الیس ډیره زیاته وخاندي نو د الیس ملګری وشرمېږي او د دې ځینه لاړ شي. د دې نه پس دیو د یو بل سره خبرې کوي
او اډم ډیر زیات خوشاله وي. اډم ته د الیس د طلاق او د لور په باره کې پته ولګي، خو په دې باندې د اډم څه پروا نه وي، ولې چې اډم د الیس سره مینه کوي. الیس ته چې کله د خپل خور پون راشي نو ورته وایي چې په تا پسې رشته راغلی ده، ته زر کور ته راورسه. الیس خو داسې کول نه غواړي، خو مجبورا د دې ځای نه روانه شي او اډم ته وایي چې زما لور ناجوړه ده. نو اډم پریشانه شي، دا یو ټیکسي راوغواړي او الیس پکې کینی. الیس ته پته ولګي چې اډم زما څومره خیال ساتي، دا چې کله کور ته راورسي نو دی روټۍ خوري. خو الیس په دې وخت کې شراب څکلي وي، دې پسې چې کومه رشته راغلي وي دغه کس د مخې دا په نشه کې ډېرې غلطې خبرې کوي، په دې باندې هغه رشته کینسل کړي. الیس په دې کوشش کې وي چې د دې بوس خوشاله شي او دې له پروموشن ورکړي، خو د دې بوس تر اوسه د دې پروموشن نه دی کړی. الیس اډم یو پیشن شو ته راولي، کله چې د شو په وخت کې ماډل ریم واک کوي نو په دې کې یوه جینۍ راوغورځېږي، خو اډم دا جینۍ راپاسي. د شو د مشر د اډم دا حرکت ډیر زیات خوښ شي. کله چې شو ختم شي نو اډم او الیس یو پارټۍ ته لاړ شي، دلته کې دیو ډانس کوي. د دې نه پس دیو بهر راوځي. اډم په خپل بایک باندې کور ته ورسي. کله چې الیس کور ته دننه شي نو اډم هم په دې پسې شاته دننه لاړ شي. د الیس لور د خپل ترور کره تللی وي. اډم دلته کې ایسار شي او شپه تیره کړي. په سبا باندې الیس خپه وي او اډم ته وایي چې ته د دې ځای نه لاړ شه، خو بهر ډیر تیز باران وریږي، د دې وجې نه دا دلته کې ایسار شي. خو په دې ټیم کې د الیس خور او د دې لور راشي نو الیس ورته وایي چې دا زما د اپس ملګری دی او د دې په لاس کې څه پایلونه ورکړي. د دې نه پس اډم د دې ځای نه لاړ شي. الیس هم په دې پسې بهر راوځي. اوس د الیس په زړه کې هم د اډم دپاره ډیره مینه وي. د دې سره وخت په تېرېدو باندې الیس ډیره زیاته خوشحاله وي. کومه رشته چې دې دنیا ته خوستو دپاره شروع کړې ده نو دا اوس په رښتیا باندې یو احساس ته بدل شوې ده. دغه شانته کې څو ورځې دیو د یو بل سره یو ځای تېرې کړي. یوه ورځ چې ته اډم تپوس وکړي چې ته خو ډیره زیاته ښایسته یې او ډیره مالدار یې، نو زه دې ولې خوښ کړم؟ د دې جواب د الیس سره نه وي، ولې چې دا خو د خپلې پیدې دپاره د اډم خواته راغلی وي. خو اوس الیس په رښتیا باندې مینه شروع کړې ده. لږې ورځې پس چې د دې بوس د دې پروموشن وکړي دا په دې باندې ډیره زیاته خوشحاله وي. د دې نه پس دا د اډم په باره کې سوچ کوي. کله چې دیو میلاو شي نو اډم ورته وایي چې زه در سره ډیره مینه کوم او زه ستا سره واده کول غواړم. په دې باندې الیس ډیره زیاته حیرانه شي او ورته وایي چې زه خو ستا نه 20 کاله غټ یم، موږ له دا رشته دلته ختمول پکار دي. الیس ورته وایي چې زه در سره مینه کوم، خو زما په ژوند کې ډیرې ذمهوارۍ دي، زما کار دی او زما لور ده، د دې وجې نه زه ستا له وخت نشم درکولی او خلک به زموږ د رشتې په باره کې څه وایي. موږ له پکار دي چې دلته دا رشته ختمه کړو. خو اډم د دې خبرې نه مني. بیا هم الیس د دې ځای نه پاسي او لاړه شي. الیس خو لاول د خپل پروموشن په باره کې د اډم استعمال کوو، خو اوس ورسره د الیس په رښتیاو باندې مینه جوړه شوې ده. دا ورسره یو ځای ژوند تېرول غواړي، خو بیا هم د خلکو په وجه باندې د هغه نه بیله شي. تر کله نه چې الیس د اډم نه بیله شوې ده نو دا ډیره زیاته خپه وي. دې خوا د اډم هم دغه حالت وي، دا هم ډیر زیات خپه وي، خو د دې پلار یې د سمجاوولو کوشش کوي. لږ وخت پس د الیس آفس ته په خپله باندې سی ای او راشي. دا د دې میګزین تصویر لیدل غواړي، خو د دې دا تصویر خوښ نشي، ولې چې دا ماډل ډیر زوړ شوی دی. د دې نظر د الیس په لیپټاپ باندې ولګي. په وال پیپر باندې د اډم تصویر وي. نو سی ای او ته پته ولګي چې دا خو هغه هلک دی کوم چې په یو شو کې یو جینۍ راوچته کړې وه. دا ورته وایي چې د دې هلک نه موږ له ماډل جوړول پکار دي. د الیس بوس ورته وایي چې ته اډم یو ځل بیا راوغواړه. لاول خو الیس داسې کول نه غواړي، خو د خپل بوس خبره وي نو ویې مني. دا اډم ته پون وکړي، خو اډم د دې پون نه اوچتوي. نو الیس په اډم پسې کور ته لاړه شي او دا بهر راوباسي. د اډم دا خیالي چې الیس د دې سره رشته شروع کول غواړي، خو الیس ورته وایي چې ته به د میګزین دپاره ماډل جوړیږي، د دې دپاره به تا ته ډېرې پیسې میلاویږي. په دې باندې اډم له غوسه ورشي او دې ته پته ولګي چې الیس صرف د دې استعمال کول غواړي او د دې ځای نه په غوسه کې لاړ شي. کله چې د شوټینګ ټیم شي نو دیو ټول د اډم د راتلو انتظار کوي. الیس ډیره زیاته یریږي، خو چرته اډم رانلی نو دا به د نوکرۍ نه وځي. خو په دغه وخت کې اډم دلته راشي، ولې چې دا اوس هم د الیس سره مینه کوي. د دې نه پس یې تیاری او میک اپ ورله وکړي. نو دلته کې د الیس دوست راشي. دا ورته وایي چې زه ستا نه معافي غواړم، ولې چې ما الیس له مشوره ورکړې وه چې ستا سره دې د دروغو رشته جوړه کړي. نو د هغې بوس په د هغې پروموشن وکړي. په دې باندې اډم ډیر زیات خپه شي. د دې نه پس چې کله د دې تصویران شوټ کوي نو دا ډیر زیات خپه وي. د دې تصویران صحیح نه راځي. فوټوګرافر یې بار بار ګایډ کوي. په دې باندې اډم له
باندې غوسه ورشي او د دې ځینه روان شي نو الیس د دې د سمجاوولو د پاره د دې خواله راشي خو اډم ورته وایي چې ما خو درسره د زړه نه مینه کړې وه او تا صرف د خپلې پیدې د پاره زه استعمال کړم نو اډم په خپګان باندې د دې ځینه لاړ شي په دې باندې الیس هم ډیره خپه شي او د دې بوس د نوکرۍ نه هم وباسي دې ته په هر ټیم کې د اډم یادونه راځي په یو څو ورځو کې دې ته پته ولګي چې د دې د ژوند د پاره ډیر ضروری د دې کیریئر نه دی بلکې هغه انسان دی د کم سره چې دا مینه کوي د دې نه پس الیس د اډم کالج ته لاړ شي او د ټولو مخکې دا اناونسمنت وکړي ما د خپل کیریئر په باره کې سوچ پرېښودو او په دې باندې ما ته څه فرق نه پرېوځي چې خلک به زموږ په باره کې څه وایي اډم ته وایي چې زه ستا سره مینه کوم او زه ستا سره ټوله زندګي تېرول غواړم اډم اوس هم د دې سره مینه کوي د دې وجې نه ماپ کړي د دې نه پس دوی د یو بل سره ډیر په خوشحالۍ باندې اوسېږي په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ